ظاهرا افغان حکومت په قطر کې د سولې له بین الافغاني مذاکراتو نه هیلی دی او اوس یې ټول ټینګار د طالبانو پر ضد پر جګړې دی. ولسمشر غني چې ننګرهار ولایت د سفر پر مهال په سیلاب قل اردو کې افغان سرتیرو ته وینا کوله ویلي راتلونکي څو میاشتې د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکي دي او طالبانو ته باید ثابته شي چې څوک یې زور ته غاړه نه ږدي. ولسمشر افغان پوځ ته په خطاب کې وایي که تر 6 میاشتو پورې د طالبانو پر ضد ودرېږي د جنگ وضعیت تغییر کوي او هغه سوله چې افغانان غواړي راځي. 3 تا 6 ماه ایستادگی کنین جهت جنگ میگن. 3 میاشتې تاسې ودرېږئ 6 میاشتو پورې هغه سوله چې غواړي ډګروال صاحب راځي. 6 میاشتې تاسې ودرېږئ بیا مقسم په خدای که تاسې هر کورنۍ مې آباد نکړلې او دا وطن مې د تاسې نه که بیا مې لاس پرې. ولسمشر غني وایي طالبان سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري او فکر کوي چې د جګړې پر دوام سره کولی شي خپلو موخو ته ورسیږي خو د ده په وینا د هغوی دغه اټکل باید غلط ثابت شي. نن طالب د سولې نیت نه لري. ولې وایي زه په بریا کې موږ خود سولې نیت لرو. د سولې دپاره ما څه قرباني ورنه کړه. دوی سوله نه غواړي دوی بربادي غواړي. تاسې غواړئ دا څیرو ته وګورئ. سبا که طالب راغی د حقانیه مدرسه به او د عثمانیه مدرسه به د افغانستان راتلونکی ساتي یا افغانان. ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې افغانستان پیاوړی پوځ ولري او باید د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په څیر د افغان پوځ د تجهیزاتو د تالان تجربه بیا تکرار نشي. دشمنتان اراده نداره که افغانستان قوای امنیتی و دفاعی داشته باشه. چند صد دانه طیاره داشتیم وقتی که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد. باعث پرزجات نفروختن، تانک‌ها را باعث داغمجات نفروختن. برادران حرف آخرم دارم. نن د میلان ورځ ده تاسې ودرېږئ راسته یو قرارداد وکړو. ولسمشر غني د اختر په 2مه ورځ هم ویلي و چې طالبان به تر راتلونکو 6 میاشتو پورې سخت وځپي څو مجبور شي چې سوله وکړي. هغه موضوع چې طالبانو پرې غبرګون وښود او ویل چې